السلام علیکم ورحمت الله. الحمدلله الله جل جلاله موږ تاسو ته یو بل فرصت راکړلو. موږ تاسو ته موقع راکړله تر څو خپل ګناهونه پاک کړو. پوهیږئ داسې یو مبارکه میاشت را روانه ده چې ډېر خلک ورته انتظار وو، خو په دې مبارکه میاشته کې نصیب نه و. د روژې مبارکه میاشت د عبادتونو میاشت ده، هغې تر څنګ د خپلو بېوزلو هېوادوالو سره د همدردۍ میاشت ده چې په دې کې د هر چا سره که یوه ذره همکاري هم وکړې، الله پاک درته 80 چنده ثوابونه او اجرونه درکوي. د تل په څېر کاروان خیریه بنسټ نه غواړي خپل بیچاره ولس په سختو حالاتو کې پرېږدي. تاسې پوهیږئ د روژې مبارکه میاشت پر رسېدو ده، خو د بد اقتصادي وضعیت له امله زموږ ګڼ شمېر هیوادوال نشي کولی د روژې مبارکې میاشتې هغه لومړني ضرورتونه پوره کړي. د دې په خاطر کاروان خیریه بنسټ غواړي د روژې له اولې نه تر اخره پورې د وچ ډوډۍ کمپاین پیل کړي، تر څو هر یو بیچاره کورنۍ ته هر مازدیګر 10 ډوډۍ ورکړي. دغه پروګرام ستاسو نه بغیر موږ په یوازې ځان نشو کولی. په دې کې ستاسې همکاري لازمي ده تر څو دغه اجر کې مو ګډه برخه سره اخیستې وي او د یو بیچاره هیوادوال په شنډو باندې مو مسکا راوستې وي. تاسې پوهیږئ کله چې کوم انسان روژه ماتې ته ناست وي او روژه په خوله باندې وي او د الله امر ته انتظار وي تر څو الله اکبر غږ وشي دی روژه ماته کړي، په دې وخت کې دغه انسان او د الله ترمنځ فقط یوه پرده وي. که چیرته دلته انسان کومه دعا وکړي نو الله جل جلاله یې نه ردوي. څومره مهم ځای ده، څومره بهترین ځای دی او ستاسو مرسته څومره بهترین ځای کې لګیږي. راځئ په دې کې موږ سره برخه واخلئ تر څو 80 چنده اجرونه وګټئ، ثوابونه وګټئ. ډیره بهترینه میاشت ده، باید له موږ تاسې نه همداسې تیره نه شي. راځئ خدای خبر چې بلې میاشته موږ تاسې رسیږو او که نه له همدغې میاشتې نه ګټه واخلو تر څو د هغه ابدي ژوند لپاره ډیر کار وکړو. دغه دنیا خو تېرېدونکې ده، بالاخره زوخ به، خو دغه چانس باید لاسه ورنکړو.